ګورې په کاروبارو کې د ډیر قسم اخیستلو څخه پرهیز وکړي. دا ډیر نازیبه عمل دی. شریعت د ډیر سخت مخالف دی. کاروبار کې خرید فروخت پلورل رانیولو کې قسم ما اخلئ، که پر حق یاست هم قسم ما اخلئ. شریعت د دې څخه بد دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په خپلو معاملاتو کې د ډیر قسمو اخیستلو څخه پرهیز وکړئ، ځکه قسم په ظاهر ستا دا شی خرڅیږي، لیکن الله د دې قسمو په ذریعه باندې ستا د کاروبار برکت له منځه وړي. اوس خو ټول کاروبار قسم ګرځېدلی. که یو شوره مالا ته ورسې موټر اخلي دی د قرآن قسم وایي دا دا رقم دی دا دا رقم دی دا دا رقم. که هر رشي ته ورسې هر کاروباري ته ورسې الا ماشاءالله بعض مؤمنان هغه تقی مؤمنان پرهیزګاره مؤمنان هغه په کاروبار کې قسم نه اخلي. خدای نه خسته که چیرې بیا دا کسان په درواغو باندې قسم واخلي دا ډېره لویه ګناه کبیره ده. هغه کسان چې په دې اخته یي د نن څه د الله دپاره توبه وباسي. دې کس د ځان دپاره دنیا او آخرت خراب کړي دي. چاته یې ګټې چاته ډېرې چیرې وړې، لیکن دا چې ته د اولادو دپاره د ورونو دپاره د فامیل دپاره پیسې ګټې په دا درواغو باندې او بیا قسمونه ور باندې اخلې د ځان دنیا او آخرت دې تباه کړ. یو خو په حقه ما درته ویل په کاروبار کې قسم مه اخلئ. دا نازیبه عمل دی. دا شریعت نه خوښوي کړه، ځکه دا ستا د معاملاتو د کاروبارو برکت و سکون ختموي. په ظاهره به ته وینې د قسم په ذریعه دې شی ډېر ښه خرڅ کړي ووتي خوشحاله هم یې، لیکن واوره د دغه قسم په ذریعه ولو که تا په رښتیا قسم اخیستی وي د دې قسم په ذریعه باندې الله پاک جل جلاله ستا د کاروبار څخه برکت پورته کوي. خلاص بیا برکت نه راځي. او که چیرې خدای نه خسته یو کاروبار کې سړی په درواغو قسم واخلي، مثلا موټر زوړ وي چلیدلی وي دی په قسم باندې ووایي چې دا موټر نوی دی، یا یو شی د یوه ملک جوړ وي میډ یې د یوه ملک وي او دی د جاپان په نامه باندې خرڅي او قسم هم ورباندې اخلي. دا کسان دې واوري دا په معاملاتو کې ګډوډ مه کوي. د خدای دپاره خپلې معاملې سمې کړي. دا د مسلمان شعار نه دی درواغ ویل. دا مسلمانان باید په اتفاق باندې دا رقم مسلمانان برای نام مسلمانان چې په درواغو باندې قسم اخلي او کاروبار په درواغو کې دا د کاروبار وشړي. حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې په بازار کې ګرځېدي، چا چې به د کاروبار اصول نه و معلوم، د شریعت احکاماتو اصول یې نه وه پر ځای کړي، سړی به د کاروبار بازار ایستي ته د کاروبار وړ نه. اوس خو زموږ کاروبارونه خراب سو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله. درې کسان دا رقم دي چې درې سخت عذاب الله ورکوي. یو عذاب دا دی چې الله پاک جل جلاله په ورځ د آخرت د ده سره خبرې نه کوي. استغفر الله. ناراضه دی الله د ده سره ناراضه دی، د ده سره خبرې نه کوي. لا یکلمهم الله، الله د ده سره خبرې نه کوي. دویم الله پاک جل جلاله لا ينظر الیهم. الله پاک جل جلاله د ده طرف ته د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري. لا ينظر الیهم، الله پاک جل جلاله د رحمت په نظر باندې هم دته نه ګوري. سبحان الله. د الله د رحمت نظر دا د بنده دپاره ډېر زیات مفید دی. انسان د جنتو لایق ګرځي، انسان د جنتو لایق ګرځي. او دریم دا چې الله پاک جل جلاله د ده تزکیه نه کوي، د صفایي نه بیانوي. او الله وایي ولهم عذاب علیم، د دغه کس دپاره خطرناک عذاب دی. دا کم یو المسبل په دې وضاحت کو کسان چې پیسې کښتي. دویم المنان چې چا سره احسان وکړي بیا یې شل واره وریادي پر هغه باندې خپل احسانات اچي. او والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، یو سړی خپل سامان خپل مال په درواغو قسم باندې خرڅوي، د دې کس سزا الله پاک جل جلاله دا ټاکلې ده. نه الله خبر ورسره کوي، نه الله د رحمت په نظر ورته ګوري، نه الله تبارک وتعالی د ده تزکیه د نفس کوي، او الله پاک جل جلاله دته دردناک عذاب ورکوي. په دې چې ته 1 کروڑ روپۍ ډېرې کړې دغه تا ته خوند درکوي؟ دا د الله دغه عذابونه ته خوند درکوي؟ ته د الله پاک جل جلاله دغه خفګان د الله ناراضګي ته خوند درکوي؟
دا ټوله دنیا دې ستاسې الله دې ستاسو ناراضي ته څه کوي چا ته ډېرې مه کوئ کاروبارونه مه خراب دا بعض کسان خو اوس پکښې وتلي دي الله دې دې ته هدایت وکړي نه رښتیا ګوري نه درواغ ګوري نه حلال ګوري نه حرام ګوري که یو مولوي صاحب یو وخت په دې باندې مسله پیش کړه او د ده د مزاج خلاف وه د ده د کړنې خلاف وه او د شریعت مطابق وه بس دغه مولوي صاحب بیا د ده د وخت لپاره بد کېږي ولې وایي زما کاروبار حرام کړي ته څونه شدت پسند دی ته څوک یې چې ما ته مسلې راکړې ته پلان کوي انا الله بنده دا دین خو زما او ستا مشترک دی دومره علم خو پر تا باندې فرض دی چې ته روزمره زندگی ورباندې وکړې که فرض کې خپله نه زده کوې دونه خو بیا پر تا فرض دی چې د بل د واورې عمل ورباندې وکړې بجای د دې چې ته عمل ورباندې وکړې د هغه شکریا ادا کړې چې الله دې تا د خیر درکړي ما ته دې رهنمایي وکړه زما لارښوونه دې وکړه ته په هغه پسې بد وایې هغه ستا په نظر کې شدت پسنده راځي هغه ته دا ورته وایي چې څه زما په معاملاتو زما په کاروبار څه کله دی داسې نه دي په کار دومره د دنیا حب و محبت هم نه دي په کار چې هم الله ناراضه سي هم د دین ختم سي هم د آخرت خراب سي نو هغه کسان چې په درواغو باندې په کاروبار کې قسمونه اخلي دا خبره دې واورې دا شکایت موږ ته بیخي ډېر راځي او دا ډېره لویه ګناه ده قسم په خدای کوئ دا رقم سره والله چې دا اوس یې دی وکم پلانکی وکړ یو موټر مطلب د په 100 لک روپۍ باندې بیه کړي دی 10 واره قسم اخلي وایي په والله په 22 لک یې راسې غوښتې ولې درواغ وایه نو چې ته دته په 100 لک ورکوي او په 22 لک یې داسې غوښتې تا نه ورکوي دا درواغ ولې وایي دا خو الله هم درسه ناراضه دی کاروبار دې هم برکت ولاړې پیسې دې هم حرامې کړې ځان ته په درواغ او الله تبارک وتعالی هم درسه ناراضه شو د الله رحمت هم درسه لرې سو او ځان ته دې د الله عذاب هم حلال کړي دا په یوه قسم باندې ته کوي ګسه دې نه رانیسي دا شی دې رانیسي الله پاک جل جلاله که تا ته رزق درکوي په رښتیا هم درکوي که دا درواغ پرېږدي دا کاروبارونه سم کوي نن چې زموږ معاملات داسې ګډوډه دي زموږ حالات د دغه معاملاتو په وجه داسې دي د زړو سکون مې والله ختم شوی دی خفګان زړه مې خفه خفه پیسې راته پرتې وي موټران راته ولاړې بنګلې راته ولاړې مارکیټونه لرو الحمدلله هر څه لرو د زړه سکون مو نشته آرام مو نشته ځکه دا موږ په کوم طور ګټلي دي په کومه طریقه مې ګټلي ته دا سوچ کړی ده مه کوئ د خدای دپاره